د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار و مناهي اړوند مرخیلو سیمه کې د ښار جوړونې ادارې په 9,300,000 افغانیو مالي لګښت یو بي ایچ سي کلینیک تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ولایت مرستیال علي حبیب کاکړ د یاد کلینیک د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې دغه کلینیک د ښار جوړونې ادارې په 9,300,000 افغانیو مالي لګښت جوړ شوی چې 12 خونې، تشنابونه او نور اړین ملحقات لري. نوموړي د یاد روغتون مسؤلینو د سیمې خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د کلینیک په ساتنه کې ګډه همکاري وکړي. د سیمې خلکو د چې دلته راغلي سفرود ولسوالۍ مربوطه مرخیل قریې ته چې دغه کلینیک تاسې ګورئ جوړ شوی، احاطه شته ده، 12 اتاقه لري، 2 دهلیزه لري، 4 سولري برق لري، تشنابونه لري، د اوبو څښلو څاه لري. دا ټول ملحقات چې دي دا پروژه د ښارسازۍ د وزارت وه، تمویلونکې همدغه ښارسازي وه او ملکیت چې دی وزارت صحت عامې ده. د دې بودیجه 9.3 میلیونه افغانۍ وه چې دا په 9.3 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دا تعمیر جوړ شوی. پیردارخانه هم لري، ډاکټر او قابله او نرس او واکسیناتور او لابراتوار ټول ملحقات موجود دي او لري تر دواخانې پورې چې دوا هم ښه پرېمانه. د سیمې خلکو د کلینیک پر جوړېدو خوښي وښوده او زیاته کړه چې له دې کلینیک څخه به د سیمې زرګونه کورنۍ ګټه پورته کړي. نوم مې حاجي جمیل، دلته سرپروز کې اوسېږو. دلته تقریبا په دغه روغتیایي مرکز د کومه ودانۍ چې جوړه شوې ده تاسې یې ګورئ، دلته تقریبا داسې وایي چې 12,000 نفرو پرې به دلته خلک د دې نه استفاده کوي. دا ډېر ښه شلو د ولسونو لپاره، ولسونه د نارضایت لري او په ډېر ښه سټنډرډ باندې جوړه شوله. انشاءالله چې ولسونو ته به ډېر اسانتیاوې برابرې شي. د یاد روغتون د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دراني، د ښار جوړونې رئیس انجینر عبدالباسط او نورو مسؤلینو ګډون کړی و.